د ځنګلونو ګټې او د انسان د ژوند سره یې تړاو. ځنګلونه د انسانانو په ژوند کې اړین ارزښت لري او د ځمکې کابو یو پر 3 برخې نیولې ده. د ځنګلونو شتون د انسانانو، حیواناتو او حشراتو لپاره بې شمېرې ګټې لري چې په دې مطلب کې به یې درسره شریکې کړو. لومړی هم اکسیجن. ساه اخیستل او د کاربن ډای اکساید خارجول د اکسیجن اخیستلو ته ویل کیږي. نو له اکسیجن اخیستو پرته انسان ژوندی نشي پاتې کېدلی. د اکسیجن د ونو او ځنګلونو په مرسته تولیدیږي. د سیل او طوفان مخنیوی. هغه ځایونه چې ډیر ځنګلونه لري هلته د طوفان او سیل د راتګ امکان کم وي. که طوفان هم شي ځنګلونه د باد د مخنیوي لامل کیږي. د حیواناتو استوګنځی. د ټولو حیواناتو د اوسېدو لپاره غوره او هوسا ځای ځنګل دی. دوی هم د انسانانو په څیر خپل ځان لپاره د اوسېدو ځایونه جوړوي او پکې ژوند کوي. ځنګلونه د انسانانو لپاره شفا. په ځنګلونو کې داسې سلګونه بوټي شته چې انسانان د ځان لپاره ترې درمل جوړوي او د بیلابیلو ناروغیو لپاره ترې ګټه اخلي. د بیلابیلو شیانو جوړښت. له ونو او ځنګلونو څخه بیلابیل شیان جوړیږي لکه میز، چوکۍ، دروازه، کاغذ. ځینې خلک د تفریح لپاره د لرګیو کوچني کورونه او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کیږي. د ناروغیو کمیدل. طبیعي او شنه ځایونه د انسانانو پر رواني حالت مستقیم اغیز لري. هغه کسان چې تل د خفګان احساس کوي شنه ځایونه دوی ته آرام ورکوي.